د متی 19 باب. څه وخت چې عیسی دا خبرې خلاصې کړې نو د ګلیل نه روان شو او د اردن پورې غاړه د یهودیه علاقې ته راغی. ګڼ خلک ورپسې وو او هغه هغوی هلته روغ کړل. څه فریسیان راغلل او په دې د هغه ازمیښت وکړو چې آیا د یو سړي دپاره دا روا دي چې په هره وجه چې وي خپلې ښځې ته طلاق ورکړي. هغه په جواب کې ورته ووی چې آیا تاسو دا نه دي لوستي چې خالق په اول سر کې نر او ښځه پیدا کړل او ویل چې په دې وجه به سړی د خپل مور پلار نه بیل شي او د خپلې ښځې سره به یو ځای شي او دا دواړه به یو وجود شي. نو دوی دوه نه دي بلکې یو وجود دي ځکه چې خدای دوی یو ځای کړي دي. نو بني آدم دی کله هم نه جدا کوي. هغوی دا اعتراض وکړو چې بیا موسی دا حکم ولې کړی دی چې په طلاقنامه دی سړی خپله ښځه پرېښودی شي. هغه جواب ورکړ چې موسی تاسو ته د خپلې ښځې د پرېښودو اجازت ستاسو د زړونو د سختوالي په وجه درکړ، خو د شروع نه خبره داسې نه وه. زه تاسو ته وایم چې که څوک بغیر د زناکارۍ د جرم نه په بل څه وجه خپلې ښځې ته طلاق ورکوي او بل واده کوي نو هغه زنا کوي. مریدانو عیسی ته ووی که د سړي د خپلې ښځې سره دا حال وي نو دا به ښه وي چې څوک ترې اډو واده نه کوي. د دې په جواب کې عیسی ووی چې دا خبره داسې ده چې هر سړی یې نشي منلی، خو یوازې هغه خلک چې خدای د زغملو طاقت ورکړی وي. ځینې داسې خلک دي چې د مور د ګېډې نه یا خو خواجه پیدا دي او یا بني آدمو خواجه کړي دي، خو ځینې داسې دي چې هغوی خپل ځانونه د اسمان د باچایۍ دپاره خواجه کوي. څوک یې چې قبلولی شي هغه دې یې قبول کړي. هغوی عیسی ته ماشومان راوستل چې لاس پې کېږدي او دعا ورته وکړي، خو مریدانو ورټل. عیسی هغوی ته وویل چې ماشومان را پرېږدئ چې ما ته راشي او مه یې منع کوئ ځکه چې د اسمان باچاهي هم د داسې خلکو ده. بیا هغه په هغوی لاسونه راښکل او روان شو. او بیا یو سړی عیسی له راغی او سوال یې وکړو، استاذه زه کومه داسې نیکي وکړم چې تل عمر ژوندون مې نصیب شي؟ عیسی ورته ووی د نیکۍ په هکله ولې تپوس کوې؟ نیک خو یو دی، خو که ته غواړې چې په تل عمر ژوندون کې داخل شي نو د شر په حکمونو عمل کوه. هغه سړي تپوس وکړو چې په کومو حکمونو؟ عیسی ورته وویل قتل مه کوه، زنا مه کوه، غلا مه کوه، د دروغ ګویي مه کوه، د مور پلار عزت کوه او د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه کوه. هغه ځوان جواب ورکړ چې ما په دې ټولو عمل کړی دی، خو په ما کې څه کمی دی؟ عیسی ورته وویل که ته کامل کېدل غواړې نو لاړ شه، خپل ټول مال اسباب خرڅ کړه او خوارانو ته یې ورکړه، نو بیا به ته د اسمان خزانې ومومې. بیا راځه او په ما پسې شه. هغه ځوان چې دا خبره واورېده نو خفه ظاهر لاړو ځکه چې هغه ډیر مالدار سړی و. عیسی خپلو مریدانو ته وویل چې بېشکه مالدار ته د اسمان په باچایۍ کې داخلېدل ګرانه خبره ده. زه درته دوباره وایم چې د یو اوښ دپاره د ستنې په سوم کې تېرېدل اسان دي په نسبت د یو مالدار سړي د خدای په باچایۍ کې داخلېدل. مریدانو چې دا واورېدل نو حق حیران شول. هغوی تپوس وکړو نو بیا به څوک خلاصون مومي؟ عیسی هغوی ته وکتل او ورته وویل چې د بني آدم دپاره خدا ناممکنه ده ولې خدای هر څه کولی شي. په دې خبرې پطرس وویل چې مونږ خو د دې دپاره هر څه پرېښي دي چې تا پسې روان شو، نو هلته به زموږ دپاره څه وي؟ عیسی ورته په جواب کې وویل زه تاسو ته دا وایم چې په هغه جهان کې هر کله چې ابن آدم د خپلې لویۍ په تخت کښېني نو تاسو چې ما پسې شوي یئ به هم په 12 تختونو کښېنئ او تاسو به د بني اسرائیلو د 12 قبیلو منصفان شئ. هر هغه چا چې زما د خاطره وروڼه، خویندې، پلار، مور، اولاد، ځمکه، جیداد او کورونه پرېښي دي هغوی به یو فصل بیا مومي او تل عمر ژوندون به نصیب شي، خو ډېر لومبي به وروستي کړی شي او ډېر وروستي به لومبي شي.